د اکاډمۍ سخن په نوم یو ښوونیز مرکز په کابل کې د خپلو فارغانو شپیتمه دوره د فراغت مراسم ونمانځل. امروز ما 60مین جشن فراغت دانشجویان فن بیان را جشن گرفتیم. بیش از 400 الی 500 عزیز ما در این دوره توانستند سند فراغت خود را بگیرند. دیگر اینها نگران گفتار نیستند. هنگام صحبت کردن نه میترسند، نه میلرزند و نه هم میشرمند. راحت حرف خود را میزنند و کلامشان فصیح و بلیغ است. در حقیقت ما توانستیم عزیزان را به توانایی‌های درونیشان آگاه بسازیم. توانایی در درونشان است، ما گفتارشان را باز کردیم. د دغه علمي مرکز مسؤلین وایي چې په لنډمهاله ښوونیزو دورو کې ځوانانو ته د بیان او ویناوو غوره کړنلارې ورزده کوي چې هغوی له فراغت وروسته کولی شي په علمي توګه او زړورتیا سره په رسمي غونډو کې او تلویزیوني خپرونو کې په فصیح توګه خبرې او ویناوې وکړي. یک دوره کامل آموزشی ما 4 ماه را در بر میگیرد که متواتر 4 ماه اینها تمرین میکند، درس میخواند، انواع و اقسام تمرینات رفع ترس، فصاحت، بلاغت، مصاحبه، میز مدور، پرسش و پاسخ، پنل ها، انواع برنامه های تئاتر اینها کار میکند تا کامل مسلط در ابعاد گفتاری شود. و محتویاتی که شامل دوره های ماست، ما فن بیان را برشان کار میکنیم، فصاحت را آموزش میدهیم، بلاغت را آموزش میدهیم، برنامه‌های کتابخوانی داریم برای ذخیره ذهنشان مضاعف شود، برنامه‌های رفع ترس داریم با گام‌های عملی، برنامه‌های ذهنی داریم یا نیرون شناسی داریم که چرا ما میترسیم، چی چیزی باعث لرزش و بندش گفتار ما میشود، همه را با وسیله گام‌های تمرینی کار میکنیم و مرفوع میشود تا یک دوره کامل. اونها میتوانند در رسانه‌ها و در هر جا که خواسته باشه صحبت کنند. د دغه فراغت په مراسمو کې ویناوالو د وینا او خبرو کولو او علمي بحثونو پر ارزښت خبرې او ویناوې وکړي او په دې برخه کې د ځوانانو په روزنه کې د اکاډمۍ سخن ښوونیز مرکز فعالیتونه ارزښتناک یاد کړل. اگر ما امروز سخنرانی میکنیم علم سخنرانی را نفهمیم، اشتباه ما از اصلاح ما بیشتر میشه. جا دارد اظهار قدردانی داشته باشم از استاد فریخته، استاد گرامی جناب استاد محمد قاسم فرهمند که واقعا زحمات اینها در راسته تعلیم و تحصیل، در راسته نسل وطن خدمت میکنند بی‌نظیر است. من محمد عثمان نوری یکی از شاگردان لیسه بین المللی نور و کوچکترین سخنران این محفل هستم. من امروز اینجا استادم نه برای این که ثابت کنم بزرگ هستم، بلکه برای این که بگویم هر کس از هر سنی میتواند شروع کند. اگر صدای من بر دل شما میرسد، به خاطر کوچکی من نیست، به خاطر باوری است پشت این صدا استاده است. یاد بگیریم، منتظر نمانیم، چون آینده متعلق به کسانی است که شروع میکند، نه کسانی که فقط آرزو میکند. تشکر از توجه همه شما عزیزان. بعد از ختم این دوره اکنون اون شخصیت در حضور شما قرار داره است. اکنون در رسانه ها می رود، در رسانه ها وظیفه دارد، تولید محتوا می کند، یک جلد کتاب نوشته کرده است. این از برکت قدرت کلام است. د یادونې وړ ده چې د هېواد په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د دیني او عصري زده کړو مناسب فرصتونه رامنځته شوي چې د دولتي ښوونځیو پوهنتونونو ترڅنګ یو ګڼ شمېر خصوصي علمي مرکزونه، ښوونځي، پوهنتونونه او کورسونه فعالیت لري او ګڼ شمېر ماشومانو او ځوانانو ته یې د زده کړو ښه زمینه برابره کړې ده.